پر اوبو چلیدونکي کوچنی برقي دستګاو د فرجغان خلکو په ژوند کې ګڼ شمېر سهولتونه رامنځته کړي. د دغې سیمې خلک وایي اوتو، ابګرمي، یخچال، تلویزیون او نور اړین برقي وسایل بغیر له کوم مصرفه چلوي. برای چوب جور کنیم، نوعش هم چوبی است و چرخش هم چوبی است، بالینه چرخ هم بالینه چرخ هم از این دیناموی قدیمی است. به خاطر آب اینها روشن میشن. با کره آب تو کلش از این فعلا ما استفاده میکنیم. در کره ملخان هم است، در منطقه کارک از اینجا هم است، چاجدر است، پایتک است و گمندو گمنجغان از اینها ما استفاده میکنیم. یگان تا که پایکودی جور میکنیم دیگه یک سوالش از این برقای چوبی است. 200 گروه رو روشن میکنه، در 20 خانه، در 25 خانه الا 15 خانه کفایت میکنیم. تلویزیون هم روشن میکنیم، یگان یوتور هم استفاده میکنیم. دیگه این بریښنایی است. این دینامویی که ما جور کردیم از همین چوب است و از آیین است و میبینی خود سرچرخ برق است و به خاطر بریښنایی و به خاطر یگان تلویزیون و یگان آبگرمی و این چیزا دیگه بسیار سهولت‌ها را بر ما آورده. دغه برقي دستګاوې چې له وطني لرګیو جوړیږي د یوې کوچنۍ ډینامو په وسیله بریښنا تولیدوي او ګڼ شمېر کورونو ته بریښنا رسوي. د دې ولایت د بریښنا ریاست مسؤلین وایي چې په لرې پرتو سیمو کې د ولسونو لخوا د داسې دستګاو نصبېدو پر دوی د بریښنا د غوښتنو تقاضا راکمه کړې ده. هغه تقاضاوې چې ولس له موږ نه په لرې پرتو ساحو کې کوي، تر هغې چې موږ هلته اساسي شبکې جوړوو، هغې نه مخکې دوی ځان ته تیارې شبکې جوړې کړي او یو برق لري، نو دا طبعا مثبت اثر لري. د دې ریاست د بریښنا عملیاتي مسؤل انجینر میرویس بیا له دوی غوښتنه کوي چې دستګاوې باید د مسلکي خلکو لخوا په معیاري توګه نصب شي. خو اساسي خبره دا ده چې که چېرته دغه کارونه د مؤسساتو له لارې نه او یا په سټنډرډ شکل وشي نو اثر به نور هم ډېر وي. بعض ساحو کې یعنې موږ هم دې سره همکاري کولی شو، هغه د تخنیکي مشورو برخه کې چې مثلا پایه که مسې نصب شي، لین کشي که مسې وشي، کیبل کشي که مسې وشي.